دا جنید بغدادي رحم الله فرمای د اخلاص نه بغیر که په انسان کې ډیر زیات اخلاق حمیده ولی نه دي دغه ټول اخلاق حمیده دا بالکل نیست دي د دغه اخلاق حمیده اوس د الله خوا ته د دې څه قدر نشته چې کله د الله پاک د رضا دپاره نه وي او په هغې کې اخلاص نه وي نو هغوی ځکه وفرمیل وی لو ان رجلا اتا بافتقار آدم وی که چېرته یو بنده داسې شي چې هغه د آدم علیه صلات وسلام غونته د فقر او د مسکینۍ ژوند تیر کی ټول په ټوله د آدم علیه صلات وسلام چې کم صفت وی دا په ځان کې راولي او و استقامه ادریس او د ادریس علیه صلات وسلام استقامت دی اختیار کی د پیغمبرانو صفات کما حقه دا یو بنده نشي کولی لیکن که چېرته یو انسان وکي او وجهد ایوب او د ایوب علیه صلات وسلام مشقت دی په خپل ځان کې پیدا کی او وزهد عیسی او د عیسی علیه صلات وسلام زهد او تقوا دی په ځان کې راولي او وطاعت یحیی او د یحیی علیه الصلاۃ والسلام چې څومره طاعات دي دا په ځان کې راولي او ود الخلیل او د ابراهیم علیه السلام چې کومه مینه د الله سره وه هغه مینه یو انسان په خپل ځان کې پیدا کی او وخلق الحبیب او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق یو انسان ځان کې پیدا کی دا ټول اوصاف د دغه انبیاء یو انسان په خپل ځان کې پیدا کی لیکن هغوی فرمای وکانه فی قلبه مثقال ذره او د په دې زړه کې یو ذره لغیر الله دا د غیر الله ده تمینا او د غیر الله د پاره یو ذره په دې کې پرته ده نو هغوی فرمای فلیس لله فیه حاجت بیا په دغه اوصافو کې د الله پاک هیڅ حاجت نشته الله پاک ته دغه د انبیاء د اوصاف هم بیا معتبر نه دي کدا د غیر د پاره شي نو د الله پاک د طرف نه انبیاء له کامل اوصاف ورکړي شو دغه اوصاف د یو انسان په طاقت او وس کې نشته دي چې د ټولو انبیاء دغه اوصاف په ځان کې راولي لیکن جنید بغدادي رحم الله فرمایي که یو انسان دومره ځان تکړه کړي چې دغه اوصاف په ځان کې راولي لیکن د ریا دپاره د الله پاک په در کې چې کوم دی دغه قبول نه دي بلکې دا مردود دي